یو ورور تپوس کړی دی وایي څنګه چې د زنانه دپاره په نکاح کې ولی لازم دی او د ولی اجازت نو دغه شان د نارینه دپاره هم لازم دی الجواب دا خبره صحیح ده بلکل چې د زنانه دپاره ولی دا لازم دی او د ولی اجازت چې مشر یې سرپرست دی د هغې بیا ځان له ترتیب دی خو سرپرست او ولی د دې اجازت او په دې نکاح کې دی لازم دی حدیث کې د راځي امام ترمذي رحمه الله راوړی امام ابو داود هم راوړی امام ابن ماجه هم راوړی عائشه رضی الله عنها وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې هر هغه زنانه نکحت بلا ولی چې هغه نکاح وکړي بغیر د ولی نه فنکاحها باطل 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 نو د هغې نکاح باطله ده باطله ده او باطله ده د نارینه دپاره ولی لازم نه دی چې کوم ټیم کې نکاح تړلی کېږي د به ولی او د هغه به اجازت دې ته پکې ضرورت نشتی دا خبره صرف د زنانه دپاره لازم ده نارینه دپاره ولی دا شرط نه دی یو سړی دی او نکاح تړي په خپله یې تړي ورته ناست دی او دی پرې راضي دی هېڅ خبره نه بس دا صحیح ده ولی پکې شرط نه دی یو حال کې کیدی شي چې یو سړی کم عقله وي عربۍ کې ورته معتوه ویلی کېږي یا لیونی نو دې ټیم کې اوس ولي ته ضرورت دی په ده باندې ولایت شتي سرپرستي پې شتي ځکه چې د خپل عقل هغه پوره نه دی دا استثنایي حالات دي خو د دې نه علاوه نارینه ته په نکاح کې ولي ته ضرورت نشتی او دا خبره د زنانو دپاره ده چې ولی به پکې وي د ولی اجازت د هغې وجه دا دی چې شریعت حفاظت کړی د زنانو لکه بعض بېدینه او د لیبرل طبقې والا د علمانیان دوی دا اعتراضات کوي دلته زنانو باندې دا زیاتېده او دا زیاتېده او دا اوس که دلته دا خبره وکړي چې زنانه ولې بغیر ولي نه نکاح نشي کولی نو جواب دا دی چې دې کې د زنانه حفاظت دی دا خو د زنانه خیال ساتلی شوی ده داسې نه څوک یې په خبرو کې راولي او ژوند وله تباه کړي داسې نه یو نشهیز یو فحاش یو زیناکار پې واوړي او د زنانه عقل خو دومره نه څومره چې نارینه دی نو د ولی اجازت ته پکې ضرورت دی یو زنانه په هلک باندې راضي دی چې ده سره زه نکاح کوم د پلار رضا پکار ده ولې یې پلار رضا پکار ده دا زنانه د دې هلک نه بس یعنې ظاهري حالات یې لیدلي دی او راضي ده خو پلار تره رور هر قسمه ولی چې هغه د دې هلک پوره معلومات کولی شي هغه ته د ده پوره پته ده کردار بهر دی څنګه دی څنګه نه دی دا خو دنه جنۍ ته پته نه لګي اوس یو هلک راشي او جنۍ ته وایي چې دا ګل والا او دا زه تا سره ډېره مینه کوم جي او په تا ځان وژنم هغه وایي زما خوښ دی ډایرېک وایي زما خوښ دی داسې خو نه ده چې تا د یو هلک ګل درکو یو بس دی یو رښتینی دی او د یو کردار برابر دی او دی دیندار دی او دی ښه سړی دی نه سړي ته ولی ته ضرورت دی ځکه چې ولی هغه په دې ښه پوهېږي چې دا هلک چې کوم راغلی دی د ده څه کردار دی دیندارۍ کې څنګه دی په خوی کې څنګه دی په اخلاقو کې څنګه دی که تاسو خیال کړی ګوره زنانو دا زړه ډېر نرم وي لکه اوس که یو سړي له حکومت سزا ورکوي قاضي پې سزا وخېجوله او دا سړی د دې سزا څه دی حقدار دی دا نارینه چې کله سزا ورته میلاویږي او زنانه ولیدو دا زنانه ورته جاړي د سترګو نه اوښکې روانې شوې هلئ غریب یې ووهو ولا غریب له سزا ورکړه زړه یې نرم دی خو نارینه دې ته ګوري وایي نه دی د دې حقدار دی دا د سزا ده نو زنانه زړه نرم دی دا دوکه کېږي زر دا په خبرو کې زر راځي او څومره داسې شوي دي
بېشماره قصې شوي دي چې دا لږ چې وي په دې جنۍ ځان وژني وایي ځان پې وژني او چې نکاح شوې ده بیا مکه هلک چې کوم ظلمونه یې دې جنۍ سره کړي دي نو د هغې بیا تپوس بیا مه کوه او داسې یوه قصه نه ده داسې ډېر شوي دي دا هلک وایي په دې جنۍ سم مین دی څنګه مین دی چېرته یعنی د دې مینې او عشق دا قصې خو ده کوي چې د سجي کې لیدلي یو څه بس طریقه رابطه جوړه شوې یو بل یې لیدلي نه دي د یو بل خاندان نه پېژني صرف رابطه دوو کې دی هغې ته وایي که ته ما سره د واده ونه کړو نو زه به مړ شم او جنۍ ده ته وایي که تا زه واده نه کړم نو زه به مړه شم په ملاقات دوو کې څنګه تاسو دومره ژور تعلقات ته ورسېدئ چې د یو بل نه بغیر مړه کېږئ دا داسې قصې دي جوړې کړي دي نو شریعت چې کوم کار کوي هغه د حکمت نه صحیح ډکې زار شو قربان شو د دې ښایسته دین نه دې کې د زنانه حفاظت دی د ظلم نه دی زنانه سره دا حفاظت دی د هغې چې داسې نه چېرته د شرمخانو په لاس ورنه شي داسې نه د ظالمانو په لاس ورشي نو بیا به دې سره ظلم کېږي او څوک به څه ویلی ورته نه شي نو ځکه دا شرط د زنانه دپاره دی نارینه دپاره نه دی والله اعلم